انداز نه ده د دې قران عالمان انداز هم نه ده دا د عالمانو کتاب نه ده دا د عالمانو کتاب نه ده دا د انپړ ترینه سړي کتاب ده چې هغه په هیڅ نه پوهیږي چې قران په انسان پوهیږي دا دومره ساده کتاب دومره آسان کتاب دی آسان انتهایی او چې کوم دي کې ګرانواله راشي معلوم کدا دا خو یو د ساته ما تاسو ولې جذبات په بنیاد خبره نه کومه الله درته گوا کومه او شرطن درته وایم چې مشکل کم دی کې دی قران کې درته پیښ شي مشکل پیښ شي پوه شه چې دا ما د پاره نه دا ما د پاره نه یعنی زه په دې باندې الله ملامت کړي نه یم مونږ کوا دې کې مشکل دی زکات ورکوا دې کې مشکل دی او حج کوا دې کې مشکل دی جهاد کوا په دې کې ای داسې مشکلات آسان ترين احکامات ساده غونته الفاظ آسان ترين انداز آسان ترين کتاب خو چې کم دي کې دا نور دی او دا مرکیږي نه او دا ژوند دی او دا وغیرہ دا قادیانیان دي او دا بل پیغمبر برازي دی بو چون کې چونانچی یعنی اگر مگر او دا خبره ته جوړه شو نو اول هغه ته تخپل رسیدای نشي دا څه وایي دا کم دي تلاړو دا څه شي دي بیا په اخر دونه کړ یا به ټیک تیرا بس صحیح ده اگر هم دا غوايي پويږي بیا هم پیدا او حال دا چې د قران انداز داسې نه قران انداز قران آسان ترين چې کوم دي کې نه ده نو پوي چې دا ماده پاره نه یو بل مثال درکم الله د سوارلۍ باره کې فرمایي په سورۃ یاسین کې د خلقو ته صحابه کرام ته خدمت مخاطب خو هغه وخت صحابه کرام دي مسلمانان دي او هغه کې الله فرمایي چې داسې ما تاسو ته څاروي پیدا کړل هغه به تاسو سوارلي کوي ير کبون تاسو به خېجې هغه باندې سوارلي ور باندې کوي او بیا ورپسې الله ویلي دي چې زب نور سوارلي هم پیدا کما زه نورم پیدا کوم ٹھیک شو اوس کا صحابه کرام په دې ناس وي چې دا نور سوارلي به څنګه وي راځي په دې سوچ کو دا الله ویلي دي چې نور سوارلي پیدا کو دا به څنګه وي نو که هغه دا ډېر مهنت کړي وي ډېر مهنت کړي وي او ډېر متقیان دي الله وختي الله ورته معافي کړي دا خو هغه تاسو نه پښتنه کومه چې الله ورته خدای نه وي الله ورته خدای نه وي هغه به دا تصور کې راغلي وي چې ریل گاډي بومي پیا بوي جهاز بوي وغه دا به راغلي وي نو وخت به ځای کړی کړي شي باندې پوښي وي وخت به ځای کړی وي چنانچه هغه د وخت ځای کون کې نو هغه آیات په خپل ځای پر خو ده او اعمال کړی دي او چې ورستو حالات راځي مونږ دا اوس پته ولګی چې داسې دي مونږ نه بعد به څه کیږي امونږ ته بدن نه دا هغه د پاره متشابه وو هغه په دې باندې سر مازغنه دي خوړل هغه چې کوم عمل کتاب دی په عمل کړي دا د حالات مطابق الله تعالی دې مونږ تاسو په دې باندې پوي کی وس الله دعا کوي مونږ تاسو ټول تخای ربنا اے رب زمونږه لا تزغ کاغمکه قلوبنا زړه زمونږه بعد اورستو اظهار کلا هدایتنا چې تا هدایت کړې دې مونږ ته ځکه چې زړه کوګوالي امکان خوشته نو یا الله مونږه کاغمکه او د کګوالي اشاره چرته ده فاما الذين في قلوبهم زيغ ته اشاره ده چې دا په تقریبا قرآن کې کینی ناسنا چې دا قرآن د ناستواله دي شیطان د گمراهي باعث جوړ کی نو دی وجدا دعا کوي چې الله کوګواله مې مکه کوګ زمي کوګ مکه ربنا اے رب زمونږه لا تزغ کوګ مکه کاګ مکه قلوبنا زونه زمونږه بعد هدایتنا ورستو د اغنا چې تا هدایت کړې دې مونږ ته وهب لنا اوراک مونږ ته ملذن کا د خپل طرفنا رحمتن رحمت انک بشکت انت الوهاب امت ډیر ورکون کوي مونږ ته مزید راکې د پوینا د علمنا د وسایلنا ربنا اے رب زمونږه انک بشکت جامع الناس جمع کون کوي د خلقو لیوم اغورت د پارا لا ریب چې شک شو بنشتا فيه پاغورت کې قیامت ورځ راضی بخامخه ان الله بشکل تعالی لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د وعده مخالفت نه کوي د وعده ان نه ماته وعده ماته اونکه نه ده ان الذين بشکل کسان کفروا چې کافران دي لن تغني عنهم هیڅ چره په پکار نشي غنی د الله صفاتونه صفاتم ده بے پروا ته ویل کیږي او دا مالداري ته څه ویل کیږي چې مالدار د ضرورتونو او یا د غریبانو نه بے پروايي پیسې ډيري نه بے پروا ده نو هغه لفظي معنی بے پروا ده یعنی لن تغني عنهم بے پروا بنکی ده د تشینا د دې ګناهونو نه اموالهم مالونه د دوی دا د لفظي معنی ده او د محاوري معنی لن تغني عنهم چرب پکار را نشي داغوي اموالهم مالونه داغوي ولا اولادهم او نه اولاد داغوي من الله د الله نه سمراده یعنی د الله په مقابله کې
الله مقابله کې به مال او اولاد پیدا نه کوي کچره عذاب حکم راشي الله دې موږ تاسو بچ کی من الله د الله تعالی په وړاندې د الله تعالی نه د الله په مقابله کې شیئا هیڅ شی واولئک وهم کسان هم امدوی وقودو سوزیدون کی دی النار د اور خاشاک په امدی وی لرګي به امدی وی ایندن وقود لفظی معنا ایندن سوزول ولا شی کدا ابي آل فرعون لکه څنګه چې مونږه معامله کړې و آل فرعونانو سره یعنی معامله د دوی په شان د معاملې د فرعون د محاوره معنا داسې کوي معامله د دوی په شان د معاملې د فرعون د والذین او هغه خلقو من قبلهم چې دین وړاندې وو کذبوا اغوی دروغ غنل دروغ نسبت یو کړو به آیاتنا زمونږ آیاتونو پوری یعنی دروغ اوغه دروغ وتړل زمونږ آیاتونو پوری فاخذهم الله نؤني والالتلا اغوي بذنوبهم بسبب د گناهونو دا اغوي والله اول تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کې ده الله دې تاسو بچ کی قل او یا للذین او کسانتا دلته اشاره ده د بنو قینقاع ته چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بدر کې کامیابی اومندله نو دی ویلې چې هغه خو انپړه خلکو په جنگ پویدل نه کوم سره جګړه راشي بیا په مزه باندې پوي شي نه لا وې دي د جواب کې وایا او یا للذین او کسانتا کفروا چې کافران دي ستغلبون زرد چې مغلوب کړل شي تاسو وتحشرون او زرد چې راجم کړل شي تاسو الى جهنم جهنم تا وبئس البهاد او ډیر خراب ځای د ورتلو ده قد پتا کی سرا کا نشتا لکم تاس د پارا آیت النشانه فی فئتین باغ دوړلو کې التقطا چې یو بل ته مخامخ وي جنگ بدر کې صحابه کرام او د ابو جهل لخر په دې هر یو شي کې نشانه ده د دې کردار وګوره د دې اخلاق وګوره د دې اعمال وګوره د دې نیت وګوره د دې اصله وګوره چې نشتا او د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وګوره د دې په غیبت ایمان وګوره وغیرہ دا ټول شي نه هر یو شی نمونه ده او دې مقابله کې د کافرو اني غدل وګوره دغه کبر وګوره دغه غرور وګوره دغه نیتونه وګوره دغه غانې بجانې او ځان سره ډولونه او ډمه راوستل وګوره دا یو شی د دلیل دی چې هغه الله په مخالفت کې دی او دا الله تعالی په حمایت کې دی نو التقطا فی فئتین التقطا فغدو ډلو کې چې هغه براتلا یو بلتا فئتون چې وډلوا تقاتلو چې جګړه کولا فی سبیل الله د الله بلاره کې واخرى او غبل ډلا کافرتون چې کافر وا يرونهم اغویل دل مسلمانان مثلهم پدوچندا دایوا دویمه معنا يرونهم چې دل مسلمانانو دا کافر مثلهم دوچندا او دوړ د الله تعالی انداسي خدل مسلمانانو 313 او کافر دي 1000 نو د یو نسبت سره درې یعنی سه چندو کافر نو الله مسلمانانو باندې دا فضل وکړو چې کافر ورته د چند ښکار کړل انده سه معلومه ده لکه شپک سوچي نو مسلمانانو همت لګ زیات ان شاء الله ډیر نه دي جنگ په ګټو او کافر تعالی تعالی د چند ښکار کړل مسلمانان وګو هغه 300 او هغه سه معلومه ده لکه شپک سوي نو دا ډیرواله د مسلمانانو کافرو د پاره الله تعالی باغی زړونو کې روبا چولو ذریعہ جوړ کړل او د مسلمانانو ډیروال کافرو کمواله مسلمانانو تعالی تعالی همت ډیرواله شو چې غبراوي گئما زر سره ما او دومره ډیر نه دي يرونهم چې لیدل مسلمانانو دا کافر مثلهم په دوچندا د خپل ځان نه رأي العين بخارا لیدل د سترګو یعنی حقیقت داسې نو زګه چې حقیقت خدا غډیرو هغه زرو دا 300 سه چندو بلکې سه چنم ډیرو خو یې معلومه ده دوی تداسي والله ولا تعالی یؤید طاقت ور کوي بنصره په خپل مدد سره من یشاء او چاته چې غواړي الله تعالی امداد کوي چاته جو غواړي امداد کوي هغه سره امداد وکړي ان یقینا فی ذلک پدې کې لعبرتن نصیحت ته عبرت ته لأولی الابصار د سترګو خواندانو ته ابصار سترګو ته ملکی کی بصیرت ته ملکی څوک چې بصیرت لري زوینا خسته کړي شوی دی للناس خلقو ته حب الشهوات حب مینا الشهوات د خواهشاتو الله چاو ته خسته کړي دی شیطان ته خسته کړي شیطان دی ته د خواهشاتو مینا په لړ کې اچولې ده
دا خواهشات څه شي دي اوس